مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول او فتنه، یعنی په الهي دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه منع کوي یا یې اړوي. تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهون پیښ سو، په څو درجو بد او شدید دی. نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالو شک او شبهه پیدا کول چې دغه د مشرکانو خبرې پوچې او بې معنا دي. ځکه تاسې یاست چې حرام میاشت حلال ګرځوي، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. تاسې پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپلو کورو څخه مو وایستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نه و مقیم؟ تاسې د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبي د وژلو فیصلې په دغه بلد الحرام کې نه کړې صادرې؟ اوس څه پیښه سوه چې دفعتا و حرامو میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنګ کول ډېر بد کار بولی؟ نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسې یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالي. ورونو تاسې وګورئ چې نن ورځ د دغسې مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه وینئ. زه نه غواړم چې تبصره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسې کې هم د دغسې تبصرو استعداد پیدا سي او د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احکامو او مثالو پر ایستلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورونو دا هغه سریې او غزاوې وې چې د بدر تر لوی غزا د مخه پیښې سوي دي او په یوه کې نه قتل سوی دی او نه مالونه اخیستل سوي دي بې له دغه اخرنۍ سریې څخه، چې دا سریه هم پس له هغه څخه وه چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه. نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یوړه، یعنی شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه وسوه. هغه د مخنی کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړي وه، اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه و. پس له هغه څخه چې د عبدالله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ سوه، په مشرکانو کې بیره پیدا سوه. اوس یې حقیقي خطر حس کوي او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پیښ سو. پوه سوه چې د مدینې منورې مسلمانان پوره ویښ او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای سي چې 300 میله لرې یو ځای ته ولاړ سي او هلته د کفارو نفر مړه کړي، بندیان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی بیرته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ سي. مشرکان په دې پوه سوه چې د دوی د شام تجارت په همیشني خطر کې ولوېدی. پر دې ټولو سربیره په عوض د دې چې د هغه خپل سرکشي د خوب څخه راویښ سي،
د صلح او د نه تجاوز معاهده ولیکي لکه د جهینا او بنو زمره قبیلو چې ولیکلې د قریشو حقد او حسد زیات سو د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګه ونیول ویل تاسې ټوله به د خپل کورو په مابین کې ووجنو د کفارو دغه تکبر او سرکشي و چې د بدر و جنگ ته راوسته مګر پس له سریې څخه د عبد الله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو او د جهاد د فرضیت په باره کې واضحه او روښانه آیاتونه نازل سو الله عز وجل د سورة البقره په 191 آیاتو کې فرمایي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين یعنی اے مؤمنانو د الله عز وجل په لار کې د هغه چا سره جنگ کوي چې ستاسو سره جنگ کوي او پر چا تیری او تجاوز مکوي د تیری او تجاوز معنا دا ده چې ښځې سپینږیري او کوچنیان قصدا موجني بشکه چې الله عز وجل تجاوز کوونکي نه خوښوي واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل او هر چیرې چې مدغه کفار پیدا کړه یا ملاس پر برسو وجنیه او وی باسي د هغه ځای څخه چې دوی تاسو استلیاست او فتنه یعنی شرک او یادا چې خلق د الله عز وجل د دین څخه اړوي تر قتل او وجلو ډیر بد دي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه او د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي ترڅو چې دوی ستاسو سره په دغه مسجد کې جنگ نوي کړي دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټوله حرم کې جنگ کول حرام دي نو الله عز وجل و مسلمانانو ته فرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي ترڅو چې دوی جنگ نوي در سره کړي فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين او کبیا چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرم کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ور سره کوي او وجنیه د کافرانو جزاء هم داسې ده فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سبحان الله د الله عز وجل مهرباني ته وګوره فرمایي کبیا هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي پر دغه خپل ټولو بدو عملو سربېره ایمان راوړي الله عز وجل غفور او رحیم دی د دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ور معافوي دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر وو بیا نو څه موده نسوه تیره چې الله عز وجل بل قسم آیاتونه نازل کړه چې په هغه کې مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورښول جنگ ته نور هم تشویقول او د جنگ احکام یې ورښول الله عز وجل د سورة محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څلورم پنځم شپږم او اووم نمبر آیاتو کې فرمایي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني كم وخت په جنگ کې د هغو کسانو سره مخامخ سي چې کافران سوي دي نو د دوی غاړي وهي وجني یې تر هغو پورې چې د دوی څخه مشد ډیر ووجل او پر غالب اساس بیا نو دوی شټینګ وتړي یعنی بندیان ځنی نسی او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نسی بیا نو یا احسان ور سره وکي چې مفتي الکی یا فدیه ځنی واخلي الکی یا یې د مسلمانانو په بندیانو مبادله کوي حتی تضع الحرب اوزارها او دغه جنگ وجلو بندي کولو سلسله به تر هغو جاری وي تر څو چې خپل اسلحه کښیږدي
او جنگ بند سي. د الله عزوجل دغه حکم دی. او کچيري الله عزوجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلی وای نو خامخا به بل جنگ د دوی څخه بدله اخیسته وای. مګر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکړي چې الله عزوجل په جنگ سره ځینې ستاسي په ځینو نور سره امتحان کړي. یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسماني عذاب نازل کړي. د عاد او ثمود او فرعونانو په مثل دوی هم هلاک کړي. مګر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان، ځان او مال، اولاد او نور شیان قربانوي، او څوک د دې دنیا د ژوند وسایل، مکتبونه او شفاخانه، برق او ډامبر سړکان، تلیفون او موټران، ډالر او تجارت غواړي. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وژل سوي دي هیڅ کله به الله د دوی عملونه ضایع نکړي. که په ظاهره سره دوی ناکامه معلومیږي خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي. دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي او د آخرت لوړې درجې او مرتبه یې په نصیب کیږي او دوی به الله و هغه جنت ته داخل کې چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په واسطه راته بیان کړي دي. نور هم الله عزوجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یعنی ای مؤمنانو که تاسو د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین کومک او نصرت وکي نو الله عزوجل بس تاسو سره کومک وکي او پر دشمن به کامیاب کی او په میدان جنگ کې بس تاسو قدمونه ټینګ او ثابت کی. او بیا الله عزوجل د سوره محمد په شلم نمبر آیات کې د هغو کسانو بدی بیانوي کم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلېدو سره واورېدي او زړونه یې په دربي او غورځېدو سو. الله عزوجل فرمایي فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني كم وقت یو محکمه صورت نازل کړسي او په هغه کې جنگ ذکر شوی وي يعني په جنگ سره امر پکښي وي نو ته به هغه کسان چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وي وویني چې وتا ته په داسې ډول سره ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیري بهوشي پر راغلي وي پس دوی لري د هلاک وي. ورونو دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلېږي چې ځانونه ورته آماده کړي دا داسې مسأله ده چې دغه وخت حالاتو دغه کار تقاضا کول. تاسو نه وینئ کنه ورځ یو پوه او هوښیار جنگي قومندان وي په دغه حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې و خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسۍ په حال کې دروي نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ دغه وخت حالاتو دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي خو نړۍ جګړه وسی. خیر د عبد الله ابن جحش د ټولي واقعا پر مشرکانو یو دردونکې ضربه و. مشرکان او د دوی ملګری خوش کړ او دونه غمجن و لکه پر سکروټو چې سره اوړي او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یو خنړی جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایي نصرت او کامیابی د مسلمانانو ده. تاسو و تلاوت شوی آیاتو ته شمو متوجه سي. الله عزوجل مسلمانان د مشرکانو په استلو امر کوي او ورتوای داسې و باسي لکه تاسو چې استلیاس او بیا د بنجانو په باره کې د کامیاب لشکر احکام وشي او ورته فرمایي چې تر هغه یې وجني چې دوی جنگ پریږدي. دا ټول د مسلمانانو و کامیابی ته اشاره دي خو دغه د کامیابی حالات الله عزوجل پټ وساتل. دوی ته په واضح ډول سره نکړه بیان. دا د پاره د چې هر سړی د الله عزوجل په لار کې خپل همت او مړانه ښکارا کړي خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې
د یادونې وړ دوې نورې واقعې هم پیښې شوې دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د هجرت په 2 کال کې د شعبان په میاشت کې الله عزوجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبلې د اړولو امر نازل کړ او د دې کار څخه یو فائدہ داس و چې هغه ضعیفه مسلمانان او منافقان هغه چې د يهودو څخه و او د مسلمانانو وصفو ته داخل شوی و د بېځایه اوازو په اچولو ښکارا او معلوم شو او بیرته هغه خپل پخوانی شرک ته وګرځیده چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک شو او د قبلې په اوښتلو کې د نوې دور و شروع کېدو ته یو لطیفه اشاره و چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپل قبله فتح کړي او دا به عجبه نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي. هو که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یو ورځ د دوی د لاس څخه خلاصيږي. نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشاراتو سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات شو او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر شو. د قبلې د اوښتلو یا تبدیلېدلو پوره تفصیل داسې دی. تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته لمونځ کاوه خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې د کعبې شریفې و طرف ته لمونځ وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې و خوښه خو یې دا وه چې لمونځ یې د کعبې شریفې و طرف ته وي مګر څرنګه چې د الله عزوجل د طرفه امر سوی و چې لمونځ د بیت المقدس و طرف ته کوه نو به دی علیه الصلاة والسلام داسې ځای پر لمانځه درېدی چې کعبه شریفه به د علیه الصلاة والسلام او د بیت المقدس په مابین کې و نو به د صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ د بیت المقدس او کعبه شریفه د دواړو و طرف ته و ځکه دواړه به د علیه الصلاة والسلام د مخ و طرف ته و. مګر کوم وخت چې مدینه منورې ته ولاړ هلته دواړه نه سره یو ځای کېده ځکه بیت المقدس د مدینه منورې و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منورې و جنوب ته ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهي امر د اطاعت سره سم لمونځ د مدینه منورې د شمال و طرف ته کاوه یعنی د بیت المقدس و طرف ته او کعبه شریفه به تر شاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي او دی علیه الصلاة والسلام د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکړي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړه. دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خاص او دعا نه دی کړی. دا فقط یو قلبي ارزو او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارزو قبول او منظور کړه. الله جل جلاله د سوره البقره په 144 نمبر آیات کې فرمایي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یعنی په تحقیق سره ستاد مخ اړول د اسمان و طرف ته موږ وینو نو خامخا به موږ تا و هغه قبله ته وګرځو چې ته خوشوي او پرازي کېږي. نو په لمانځه کې د خپل مخ د کعبه شریفه یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځو. ورونو دغه مسجد ته ولې مسجد الحرام ویل کېږي؟ دا ځکه چې هلته جنگ کول، ښکار کول، د درختو او وشو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي چې بل هیڅ مسجد دون عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه قبله خوښه وه؟ اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله وه نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضله وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام وړ او مناسبه وه. او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی شریعت سره موافق عمل کوي نو دوی ولې زموږ د قبله و طرف ته لمونځ کوي؟
دغه خبرو په سبب به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې دا ورګرځیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړه سي چې د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکم او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل چې شای هغه ملکه ووینم چې د قبله د اوشتلو زیری راکې نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی سلمہ د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرام سره د ماپښین منځ په جماعت ادا کاوه او 2 رکعات المنځ د بیت المقدس و طرف ته ادا کړی وو په دغه منځ کې په الهي امر او وحي سره مخ د بیت الله شریف و طرف ته واړاوه او پاته 2 رکعات المنځ د کعبه شریف و طرف ته ادا کړ او په دغه سبب ودغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي دلته نو د قبله په اوشتلو سره يهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا شو په هر مجلس او هر ځای کې وای دا څنګه دین دی بلکې دا دین نه دی یو وخت قبله بیت المقدس وو او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده خپل قبله ولی او څنګه بدلوي کفار قسم قسم خبرې کوي مگر الله عز وجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایي چې هغه ټول آیاتونه په سوره البقره او 2 سپاره کې دي ځکه يهود غوښته چې د قبله د اوشتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او تر یو اندازې جوړه هم سوه ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښته خو الله عز وجل فرمایي چې قبله الهي امر دی دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري الله عز وجل د سوره البقره په 109 نمبر آیات کې فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين یعنی نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي بلکې د دې کار سره د صحیح عقیده او لازمي اعمال کول هم پکار دي الله عز وجل فرمایي بلکې نیکی او شکر دادي چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړي وي د آخرت پر ورځ پر ملائکو پر آسمانی کتابو او نبیانو یې ایمان راوړي وي او رب عز وجل بل ځای فرمایي چې حقیقي نیکی تقوا ده او دغه د قبله موضوع په عین حال کې د الله عز وجل د طرفه یو امتحان هم وو چې څوک پکې شکمن کیږي خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالمه عقیده ثابت او قائم پاتې سو په ایمان کې شک او ضعف نسو پیدا چې د الله جل جلاله امر وو هغه سي عمل او عقیده وو او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روزه فرضوالی هغه دا چې د هجرت په 2 کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عز وجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روزه نیول فرض و نو اوله فرضي روزه چې نیول شوې ده هغه د هجرت د 2 کال د رمضان د میاشتې روزه و کوم وخت چې د رمضان میاشت داخله شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روزه ونیول او د روزه په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښ شو دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یو قافله د مکه مکرمه څخه شام ته تله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قافله ته د حمله کولو د پاره ورووتی خو هغه قافله سالمه ځنی ولاړه اوس چې د شام څخه د هغه قافله د بیرته راتلو وخت را نږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د شمال و طرف ته ولېږل چې دغه قافله د بیرته راتګ معلومات وکړي دغه 2 نفره وحوراته چې د شام و طرف ته د وزای نوم دی ورسېده او هلته په انتظار کښینستل ترڅو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېدی
دغه 2 نفره په تلوار مدینه منوره ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه و. په دې قافله کې زر اوښه په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې و 15 لکو د سرو زرو دینارو ته رسیدي. او د دې قافلې سره فقط د 40 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودي. هغه دا چې هغه نوري قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وي، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو د فاره یو طلایی چانس دی. دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریشو قافله ده او په هغه کې د قریشو مالونه دي و دغه قافلې ته څوک را سره وځي. شاید الله عز وجل یستاسي په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی، بلکې معامله اختیاري و. ول هر څوک چې را سره وځي راځي دي. څنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دی د مکه مکرمه د لوی لشکره سره په بدر کې جنگ وسی، نو ډیر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې شو. ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې د پاره وتل به د هغه نور غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې دغه غزا څخه پاتې شوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نشته او نه وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده وکړه، مګر د رضی الله تعالی عنہ زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور و، ډیره سخت مریضه و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ته د رقیه سره پاتې شه. او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د پاتې کېدو سبب هم دغه و. کنه د رضی الله تعالی عنہ د وتلو د پاره تیاری نیولې و. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر آماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې اول به هغه واقعه درته بیان کوم او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراسو. عاتکه د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و، یو خوب یې ولیدی چې ډیره یې وبېرول او ورخطا یې کړ. هغه داسې خوب ولیدی چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح د یو ځای نوم دی، په ابتح کې ودرېدی او نار یې کړ: ای غادرانو، ای خائنانو، په درو ورځو کې خپل مړو ته ولاړ سئ. بیا د ابتح څخه تر کعبه شریف پورې راغلی. دلته بیا ودرېدی او نار یې کړ: ای غادرانو، په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سئ. او بیا دغه نفر د ابي قبيس غره ته وختي او بیا یې هغه ناره وکړه. ورسته دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یو ټوټه د مکه مکرمه په هر کور کې ولويده. عاتکه دغه خوب ولیدي چې د تاریخ په کتابو کې د عاتکه د خوب په نامه سره مشهور دی. عاتکه چې د دې خوب څخه ډیره بیریدلې و، دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنہ ته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنہ تر دغه وخت پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرک او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. باز هم دغه خوب څخه وبېریدی او خپل خور ته وویل دا خوب چاته مه وایه، مګر په خپل عباس یو ملګری او نږدې آشنای درلودي چې ولید ابن عتبه او هغه ته دا خوب وایه او دا سپارښت پر وکي چې وچاته ونه وایي، د ځان سره پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب خپل پلار ته وایي او ورته ویل دا حال چاته مه وایه چې څوک په خبر نشي، مګر ورونو تاسو ته معلومه ده سر یا پټ راز که تر دوو تیر سو بیا نو پټ راز یا سر نه دی. څوک وایي چې د دوو څخه 2 نفره مقصد دی، یعنی تر 2 نفره زیات که په خبر سو بیا نو پټ نه پاتې کیږي.
مګر څوک وایي چې د دوو څخه مقصد دوه شونډان دي، یعنی که دې تر خوله ووتی بیا یې نو د پټ ساتلو امید مه کوه. نو د عاتکې خوب هم وپاشل سو او ټوله مکه په خبره سوه. خو د عباس ابن عبدالمطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دي خبر او راغلی پر کعبه شریفه طواف کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریشو څو نور مشران سره ناست دي او د عاتکې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ د دوی پر برابري راغلی، ابو جهل ورغ کړ ویل یا ابا الفضل، کم وخت چې د طواف فارغ سوې بیا راسه زموږ سره کښېنه. عباس چې د طواف څخه فارغ سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنستی. ابو جهل ورته ویل یا ابن عبدالمطلب، زه وینم چې په تاسې کې نبیان ډېر سوه. عباس ویل مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل کم وخت چې نر در پکښې نبي سو موږ چپ وو، مګر اوس ښځې هم در پکښې نبیانې کېږي. عباس رضی الله تعالی عنہ وایي ته څه وایه، مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل د عاتکې خوب در یادوم. عباس ویل کم خوب؟ ځان یې بې خبره ښکاره کړ. ابو جهل ویل هغه خوب چې داسې او داسې یې لیدلی وه. ابو جهل پوره خبر وو او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا نه ده صحیح، څوک وایي؟ منکر سو، ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نسو رښتیا بیا نو ودوی ته پیغور جوړیږي. خو ابو جهل یوه سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل په والله که په دغه ورځو کې شی نسو پیښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنہ بیا هم انکار کوي. خیر، عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپ خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنہ هم قصد وکړي که چیرې دا 3 ورځې تېرې سوې او کم شی هم نسو پیښ نو خود ابو جهل یو څه راته وایي او دا وار که هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي زه به جنګ ورسره کوم او هم به. عباس رضی الله تعالی عنہ دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي. دا قصه دالته په مکه مکرمه کې پرېږده. موږ به بیرته مدینې منورې او د قافلې د حملې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر و جوړولو ته ولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او 314 یا 314 یا 319 نفره ورسره دي چې دا مختلف روایتونه دي چې 2 یا 3 یا 4 نفر یې د مهاجرینو څخه دي او 1 نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي او 100 نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه ونیولي او نه خپل پوره ضرورت ورسره اخیستی و. په دې ټوله لښکر کې فقط 2 اسان و چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنہ او د دغه ټوله لښکر سره او یا اوښ ورسره و چې پر یوه اوښ به 2 یا 3 نفره په نوبت سپرېده. یو سپرېږي هغه 2 پر پښو ځي او بیا بل سپرېږي نور 2 پر پښو ځي او داسې کسان هم و چې هیڅ اوښ یې نه درلودی، هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنہ په یوه اوښ شریکان و. د دغه لښکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته ورکول سو او دغه لښکر و 2 ټولیو ته وویشل سو چې یوه ټولۍ د مهاجرینو و او د ټولۍ بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ څخه و او بل ټولۍ د انصار و چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ څخه و. د لښکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او د لښکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ او فقط دغه 2 نفره و چې په ټوله لښکر کې اسان درلوده او د لښکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنہ او د لښکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غریب او غیر کامل لښکر سره
د مدینې منورې څخه راووتی او د مکې مکرمې پر هغه عمومي لار رهي سو تر څو چې وبئر الرحاة ته ورسېدی. د دغه ځای څخه چې لښکر بار سو نو یې د مکې مکرمې عمومي لار و چپه طرف ته پرېښول او دوی پر راسته طرف د بدر و طرف ته رهي سوه تر څو چې و صفرا ته نږدې سوه او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه 2 نفره چې یو یې بسبس ابن عمر و او بل یې عدي ابن الزغباء و بدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدي ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او 2 انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهي دي غواړي چې اوبه یوسي. دغه 2 انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدي اوري، یوه ورته وایي هغه زما حق راکه، هغه بله وایي ښه دی صبر وکړه چې دغه قافله را ورسېده ځینې رابې نیسم او در به کم. د دغه خبرو څخه دغه 2 نفره مسلمانان پوه سوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړ. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤل دی کوم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به یې د معلومات دپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به یې د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کوي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولی دی. زمزم چې ډېر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهر وو په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي سو. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سو کالي یې وکشه، چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان پسې سیرک هم کړه. خپله پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړي. په وینو یې اوښ، خپل مخ، خپل بدن او خپل کالي ولړل. په یوه ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي. دی په وینو لړلی، کالي او اوښ یې په وینو لړلي. په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي کومک کومک. خلقو چې د ده نارې واورېدې پر راټول سوه. وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نه ورکوي او دغه نارې وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهي سو. خلق په پسې دي، هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده. دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي. څو کعبې شریف ته ورسېدی دلته یې بیا نارې کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پر راټول سوه، پوښتنې کوي. دی حال نه وایي. بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهي سو. غره ته وختي او بیا نارې وهي کومک او کومک. په ټوله مکه مکرمه کې څوک نسوه پاته چې را دې نسي. ټول پر راټول دي. دلته نو د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان راولېږم. دی نو دلې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکې خوب پسې راواخله. عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه وایي د خوب په 3مه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو دپاره تر اوسه هیڅ نه دي پېښ شوي. نو ما دا اراده کړې وه که چیرې ابو جهل یو څه راته وویل ښه جنګ به ورسره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کم وخت چې د طوافه فارغه سوم د لرې مې ابو جهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهي سوم. غواړم چې دی یو څه راته ووایي او زه پر راواچوم ښه جنګ ورسره وکړم. خو ابو جهل په ځغستا زما پر طرف را رهي دی. دلته مې بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنگ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه ځغستا تر ما تیر سو. دلته مې بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي را څخه ولاړی. خو بیا وروسته پوه سوم چې د هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وې و هغه ته ورهي و او ما نه وې اورېدلې. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو دپاره امادګي نیسي، ځانونه د جنګ دپاره تیاروي. ډېر ژر د مکې مکرمې خلق د وتلو دپاره تیار سوه
او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حضرمي؟ هیڅ کله به داسې نه وي. والله موږ به وده ته ور وشو. د مکې مکرمې پر کفارو وتل حتمي وه. یا به دوی په خپله وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لېږي، خو دوی ټوله په خپله ووته. خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نه سو پاته بې له ابو لهبه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه نه غوښته چې دې جنگ ته ووځي، نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولېږي. ځکه د ابو لهب پر دغه سړي دغسې یو پور پاته و. ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا، خو ته به وایې چې زه د ابو لهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبوله کړه او ابو لهب پاته سو. او قریشو د خپل شاوخوا د عربو قبیلې هم د ځان ملګري کړې او د قریشو د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې و دې جنگ ته ونوځي بې له بني عدي څخه. د بني عدي څخه یو نفر هم ونوتی. دغه د مکې مکرمې د مشرکانو لښکر د وتلو په وخت کې د 1300 نفرو په شاوخوا کې د دې لښکر سره 100 آسان او 600 زغري ورسره وي او اوشان ډیر زیات ورسره و چې واقعي شمېر یې نه دی معلوم. د دغه لښکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام و. د دغه لښکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه نه نفره و. د لښکر د خوړلو دپاره یې یوه ورځ نه اوښان حلالول او بله ورځ یې 100 اوښه حلالول. اوس چې لښکر د وتلو دپاره تیار سو او غواړي چې ووځي، دلته د قریشو یوه بله موضوع ور په یاد سوه چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووځو که یا. دا تردد یې د هغه واقعې په سبب و چې څه موده مخکې د قریشو او کنانه د قبیلې په مابین کې پیښه سوې وه. هغه داسې د کنانه د قبیلې یو نفر د قریشو یو نفر ووژي یا مړ کړي. د دغه مړي ورور چې د قریشو څخه و د قاتل یا د کنانه د قبیلې سره پر دیت صلح او فیصله وکړه. د وژل سوي ورور په بدل کې یې دیت واخیستی. خبره خلاصه سوه. څه موده وروسته هغه قاتل مکې مکرمې ته ورغلی او طواف کوي، خو د هغه وژل سوي سړي ورور چې دیت یې هم اخیستی و دغه قاتل ووژي او د کعبې شریف سره وځړاوه. دا قتل او وژنه د قریشي حق نه و، ځکه دیت یې اخیستی و او صلح یې کړی و. د کنانه قبیله د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتی، مګر قریشو نه ور تسلیموي. نو د کنانه د قبیله مړی پر قریشو پاتې سو او دغه موضوع د دغه دوه قبیلو د دشمنی سبب وګرځیده. نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وژل سوي سړي په بدله کې ووژني. اوس چې قریشو د وتلو اراده وکړه، دغه د کنانه واقعه ور په یاد سوه او وبېرېده. که دوی قافلې ته وروځي، مکه مکرمه به د سړو څخه خالي وي او کنانه به حمله پر وکړي، یا به پر موږ د شا د طرفه حمله وکړي او موږ به د دوو طرفو په مابین کې تر حملې لاندې راسو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا سو چې اوس د مسلمانانو و جنگ ته وروځي که یا. په دغه وخت کې سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجي چې د کنانه د قبیلې لوی سردار و ورته راغلی. ویل تاسې ولې په تشویش کې یاست؟ زه و تاسې ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسې تر شا یا ستاسې په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه د ستاسې ناخوښه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه و چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی و. او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی و. نو شیطان د دغه سراقه په شکل قریشو ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسې په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسې دې ناخوښه وي. اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي. اوس چې د کنانه د قبیلې یو سردار و قریشو ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکوي چې بیغمه ولاړ سي او کنانه حمله نه در باندې کوي. حتی ویل زه مو هم په دغه سفر او وتلو کې ملګری یم.
الله عز وجل دغه موضوع په قرآن مجید کې ذکر کړي او د سورة الانفال په 48 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. یعنی کم وخت چې شیطان دغه کفارو ته د دوی عملونه ښکاره کړه او ویل نن ورځ پر تاسې هیڅ غالبه نسته، پر تاسې څوک حمله نه کوي او زه ستاسې ساتونکی یم، زه جوار درکوم. الله عز وجل فرمایي چې دا شیطان و. نو یو هم شیطان و چې کفار یې و دې جنگ ته راکش کړه. اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکې مکرمې څخه ورووته. په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دشمنی کوي. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه پر اصحابو فقهر او غضب دي چې څنګه د دوی پر قافلو حمله کوي. په ډېر سرعت او چابکي د بدر پر طرف رهي سوه، تر وادي عصفان تیر سوه، بیا تر قدید تیر سوه، بیا تر جحفه تیر سوه. دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوې خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون دپاره راوتلي واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځئ. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه ویښ او په احتیاط کې و. محترمو ورونو، د قصې پاته واقعات به په راتلونکي کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. تعليم الإسلام راديو